خدایا در رحم دروازه خلاص کا د بندگانو زړونه خولې خلاص کا چې په دنیا کې سي بلند ستا د دین صدا لا اله الا الله د ژوند لار خدایا در رحم دروازه خلاص کا د بندگانو زړونه وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. لا اله الا الله لا اله الا الله د ژوند د استهزاء مرکزونه نوري د جهل قافلې کفنا لدې وطن متیار کرونا چې هر وګړی مسلمان وای الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د مصیبت علاج. امام ابن قیم جوزی رحمه الله فرمایي که یو څوک په یو مصیبت کې ښکیل شوی وي او ځان ترې خلاصول غواړي، نو ده ته پکار ده چې دغه مصیبت په خپل ذهن کې دومره لوی وانګیري چې راتلونکي ټول مصیبتونه ورته واړه ښکاره شي. که څوک په یو مصیبت کې راښکیل شوی وي، نو غواړي چې د دې مصیبت نه او د دې غم نه ځان خلاص کړي، نو ده ته پکار ده چې دغه مصیبت په خپل ذهن کې دومره لوی وګڼي چې راتلونکي ټول مصیبتونه دې ته واړه ښکاره شي. همداشان دی د دغه مصیبت په بدل کې ترلاسه کیدونکي ثواب ته سوچ وکړي چې الله دا مصیبت، دا مشکل او دا کړاو په ما راوستی، خو د دې په بدله کې به الله رب العزت ما ته ثواب او اجر هم راکوي. بل باید پر دې باندې وپوهیږي چې تر دې هم بدتر شته. دا مصیبت چې الله په ما باندې راوستی، د دې بدتر مصیبتونه هم شته، نو هله به ورته پیښ شوی مصیبت غنیمت ښکاره شي، او نو یوازینی د مصیبت د علاج لاره دغه ده چې دا مصیبت ځان ته لوی وګڼي او د مصیبت پایلو ته متوجه شي چې دا مصیبت هسې نه دی، الله رب العزت به د دې په بدل کې ما ته اجر و ثواب راکوي. ځکه که مصیبتونه نه وای، نو چا به د راحت د راتلو تمه نه کوله. که مصیبتونه نه وای، چا به د راحت د راتلو تمه نه کولی. بل باید له ستونزو سره لاس او ګریوان کس پر دې پوه اوسي چې دا ستونزمن حالت به د ده په کور کې هومره پاتې وي لکه یو نااشنا میلمه چې ستاسو کور ته راځي. هغه څوک چې مصیبت سره لاس او ګریوان دی، ستونزو سره لاس او ګریوان دی، هغه دې په دې پوه شي چې دا ستونزمن حالت به د دې په کور کې تر ابده نه وي، بلکې دا به هومره پاتې کیږي لکه یو ناشنا میلمه چې ستاسو کور ته راځي. ځکه ناشنا میلمه په خپل کار پسې یا په خپل هدف پسې ګرځي، له چا کره شپې او ورځې نه تیروي، او کله چې بیرته خپل کور او کلي ته ستون شي، نو د خپل کور به ستاینه او غندنه کوي. که ښه میلمستیا یې ورکړې وي، نو په خپلو بنډارونو کې ستایي، د هغه صفتونه کوي، او که ښه چلن یې ورسره نه وي کړی، نو د هغه غندنه کوي.
او خلک هم د میلمه په هکله دا سوچ کوي هسې نه چې سبا راپسې خبرې وکړي له دې امله یې ښه قدر کوي نو مؤمن ته پکار دی چې د ستونزو او پکار ده چې د ستونزو او مصیبتونو همداسې میلمستیا وکړي خپل ټول بدني غړي په واک کې ولري په دې فکر کې هسې نه چې له ژبې کومه تیره پاتې خبره ونوځي او د مصیبت میلمه پرې خفه لاړ شي بلکې بهتره دا ده چې په هغه باندې صبر وکړي نو دا د مصیبت علاج دی همدارنګه که موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوو ته د الله رب العزت ویناوو ته متوجه شو تل لپاره هغوی موږ د مصیبت په حالت کې مانځه ته هڅوي چې تاسو مونځ ته مخه کړئ لکه الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ای مؤمنانو په صبر او لمانځه سره له الله نه مرسته وغواړئ کله چې غمونه او اندېښنې ستا د زړه کور ته مخه کړي نو راولاړ شه اودس وکړه او خپل رب ته سر په سجده شه په دې سره به د زړه ډاډمن او هره ستونزه به درته وړه ښکاره شي ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایی کله به چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کومه ستونزه ورپېښه شوه نو رسول الله به په مانځه ودرېده او بلال ته به یې دا ویل چې یا بلالو ارحنا بالصلاة هی بلاله موږ ته په لمانځه باندې راحت راکړه 5 وخته لمونځ د الله له طرف نه په موږ او تاسو باندې دا د الله ستره لورونه ده چې په موږ باندې کړې ده ځکه په دې سره ګناهونه بخښل کیږي درجې اوچتیږي او د ډیرو بدني او روحاني ناروغیو شفا پکې نغښتې ده چې الله به په دې مانځه باندې تاته شفا درکوي نو چې کله په مصیبت کې راګیر وې په کړاو کې راګیر وې مصیبتونه راګیر کړی وې نو ودرېږه الله ته په مانځه باندې د خپل مصیبت الله سره شریک کا د هغه د حل او د هغه د مشکل حل غوښتنه ته د الله نه وکړه هیله ده چې الله به یې درته حل کړي دا نه چې په د مصیبت په حالت کې د ستونزو په حالت کې بې صبره شي او په داسې خبرو باندې خوله خلاصه کړې چې تا نه الله ناراضه شي نه الله ته متوجه شه دا مصیبت ځان ته لوی وګڼه او داسې وګڼه چې دا مصیبت به تل لپاره په ما باندې نه وي او د مصیبت پایلو ته متوجه شه چې دا هسې نه دی الله به په دې باندې ما ته اجر و ثواب راکوي نو صبر وکړه زغم وکړه الله به نعم البدل او د دې نه ښه شی تا ته درکوي تاسې هغه چا ته متوجه شئ چې هغه لمونځ نه کوي او جماعت ته یې شا کړې وي په ظاهره به درته خوښ او ژوندی ښکاري خو د روحانیت له پلوه هغه مړ دی هغه څوک چې منځونه نه کوي جماعت یې شا کړې وي تا ته به دا ژوندی ښکاري خو د روحانیت له پلوه دا انسان مړ دی ځکه داسې کسان تل په یو نه یوه اندېښنه کې ښکیل وي خو که ته جماعت ته لاړ شي الله ته مخه کړې د خپل راز الله سره شریک کړې الله به د ستا ټولې ستونزې حل کړي همدارنګه د مصیبت په حالت کې په دې باندې انسان باید پوه شي چې دا د الله له طرف نه دی یوازینی علاج څه شی دی صبر دی که زه او ته صبر ونه کړو نو څه به وکړو آیا تر صبر پرته بله چاره شته نشته بلکل نشته ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوه ورځ ناروغ شه مریض شو د طبیب د راغوښتلو په اړه د حضرت ابابکر صدیق نه پوښتنه وشوه چې آیا طبیب او ډاکټر درته راوغواړو حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمیل چې زه طبیب کتلی یم خلکو ترې پوښتنه وکړه چې څه درته وویل ابابکر صدیق ویل چې طبیب الله وایي زما چې څه خوښه شي هغه زه کوم صبر وکړه هو الله ته صبر وکړه او خپلې غوره پایلې ته انتظار وباسه ځکه چې د صبر میوه خوږه وي خپل ویښتان مه شکوه د خپل مخونه مه شکوئ د خپل جامې او ګریوانونه مه شکوئ د مصیبت په حالت کې صبر وکړئ او دا وګڼئ چې دا د الله له طرفه دی دا مصیبت او د دې ښې پایلې ته انتظار وباسئ چې هغه جنت دی او اجر و ثواب دی چې الله پرې درکوي تاسو د علماو کرامو د صحابو کرامو سیرتونه او کتابونه ولولئ چې د غمونو انبارونه به د هغو په سرو پرېوتل خو د حق لپاره به کله لکه د غرونو ثابت ولاړ ول یوازې دا نه بلکې د مصیبتونو مقابله یې کوله او حوادثو ته به یې ننګونې ورکولې تر دې چې د غمونو له ترږمو به په راوتو بریمن شول الله به هغوی کامیاب کړل او صابرین تل لپاره کامیابه وي
او بل دا چې ځان ته پخپله ته مصیبت مو جوړوه د ټولې نړۍ غمونه په سر مه اخله ځکه څه خلک داسې وي چې پخپله بستره د خوب لپاره غځېدلي وي خو په مغزو کې نړیوالې جګړې اوړي را اوړي د خوب لپاره پخپله بستره باندې پراته وي خو د هغو په مغزو کې نړیوالې جګړې اوړي را اوړي هسې خپله وینه توده کړې وي او په دغه خیالي جنگ کې دوی ته په غنیمت کې ډول ډول اندېښنې او ستونزې په لاس ورځي ډېر داسې کسان شته چې په پایله کې د معدې زخم فشار او د شکر په ناروغي اخته شي له پیښو سره یو ځای درومي د نرخونو په لوړېدو غصه سرته خیجي د باران په نه کېدو د شور غږ پورته کیږي نه داسې مه کوه د فریاد غږ مه پورته کوه یحسبون کل صیحة علیهم دوی هر زورور آواز الله وایي د ځان په ضد ګڼي نه د ځان په ضد یې مه ګڼه د ټولې نړۍ غم په ځان مه اخله نو داسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې د ځمکې کره دې په سر نه باروي بلکې په ځمکه دې پرېږدي ځینې خلک سپنج ته ورته زړونه لري ځینې خلکو زړونه د سپنج په شان دي پیښې او حالات په هغو زړونو باندې ډیر زر اثر شیندي او داسې زړونه ډیر زر کار کولی شي دغه ډول زړه نږدې ده چې ګوګل ونړوي او سړی له منځه وي سینه زړه سخت ده لکن حقپاله خلک له دغه ډول پیښو نه عبرت او پند اخلي ایمان لا پسې پیاوړی کیږي د دې برعکس د بېزړه خلکو هغه وحشت او ویره لا پسې زیاتیږي دغه ډول بېزړه خلک د دغه ډول وهمونو په پایله کې هره ورځ ځانونه پر پڅه چاړه باندې وژني نو که ته سپېڅلی ژوند غواړي د پیښو په وړاندې په اتلولي مبارزه وکړئ ځان تر پیښو هم پیاوړی کړئ نو تاسو به بریمن شئ افسوس د هغه کمزورو خلکو په زړونو چې پیښې او حوادث لکه د وچې پاڼې رپوي ولتجدنهم احرس الناس علی حیات الله وایي ته به ارومرو دوی له هر چا نه د ژوند حریصان عمومي خو هوډمن او غیرتمن خلک د الله په مرسته او ژمنه باور لري لکه چې الله وایي فانزل السکینة علیهم الله په هغوی ډاډینه نازله کړه د حالاتو مبارزه وکړه په مصیبت باندې صبر وکړه چې الله تا ته نیم البدل درکړي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا چې سلسلې د طریقت وي هم پایبندي د شریعت وي چې ستا په مینه پتنګان سوځېږي له خواهشاتو د جهان تېرېږي چې فخر کوي ملایکې پورته پر سما لا اله الا الله لا اله الا الله خدایا د رحم دروازې خلاصې که د بندګانو زړونه خولې خلاصې که چې په دنیا کې سي بلند ستا د دین صدا لا اله الا الله لا اله الا الله قدرمنو اوریدونکو بیا هم سلامونه نیکې هیلې ومنئ بل دا چې د مصیبت په حالت کې د خپل همت مه بایلئ ډېر خلک داسې وي چې هغو د خپل همت بایللی وي او پر ځای ناست وي که د دوی نه پوښتنه وشي نو ډېرې خبرې به دوی بېزړه کړي وي لکه تاسې د مدینې منافقانو ته ځیر شئ کله چې هغوی جهاد ته وبلل شول نو هغوی د څومره عادي شي له امله همت وبایله او د جهاد ډګر ته له وتلو پاتې شول ځکه له دغه منافقانو سره یوازې د خپلې ګېډې غم و که جهاد ته لاړ شي نو پاخه فصلونه به خراب شي لکه چې الله رب العزت د دغه منافق حال داسې بیان کړی چې کله دوی جنگ ته وبلل شول نو د هغوی پر ژبو داسې بانې او عذرونه واکمني کوله لکه چې هغوی ویل لا تنفروا فی الحر په ګرمي کې تاسې مه اوځئ او بل به دا ویلې چې اذن لی ولا تفتنی ما ته رخصت راکړه او ما په فتنه کې ما اچوه او داسې به ویلې چې ان بیوتنا عوره زموږ کورونه بې سرپرسته تر خطرې لاندې دي او بل به دا ویلې چې نخشا ان تصیبنا دائرتون موږ ویریږو چې موږ به په کوم قوم کې راګیر نشو ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا او دا به ویلې چې الله او د هغه پیغمبر چې له موږ سره کومې ژمنې او وعدې کړې دي هغه له فریب او چل نه پرته نور څه نه دي څومره لوېدلي او ټیټ احساسات څومره بېهمتي په رښتیا هم د خېټو پهلوانان د کورونو او د ماڼیو قهرمانان سترګې نه پورته کوي چې په آسمان کې د فضیلت ستوري وګوري
د هغوی همت او علمي مورال یوازې ښه موټر، ښه ماڼۍ او ښه جامې وي، بل څه نه وي د دې. همدغه د انسانیت تر ټولو لویه ستونزه ده چې تر دې نړۍ پرته بل لوړ هدف نه لري چې د هغه ته ترلاسه کولو هڅه وکړي. ارواپوهان لیکي چې د هر شي لپاره یو وړ حد وټاکه، ځکه الله د کائناتو په نظام کې د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلې ده، لکه چې الله فرمایي قد جعل الله لكل شیء قدرا. الله رب العزت د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلې ده، نو هرې قضیې او پیښې ته خپل وزن او حجم ورکړه، له تیري او پاتې نه ځان وساته. د محمد رسول الله یارانو ته وګوره چې د ونې در سوري لاندې چې کله د رسول الله سره د وفاداري بیعت کوه نو د الله خوښي یې ترلاسه کړه، کله الله چې په خپل کلام کې وایي. خو یو سړي دغه وخت هغه ته خپل اوښ ته هر څه ډېر ارزښتمن ښکاره شه، له دې امله له بیعت له دغه ویاړ نه هغه بې برخې شه، خپل اوښ پسې لاړه. د هر شي لپاره اندازه وټاکه، خوشحالي لپاره هم، غم لپاره هم، خو په مصیبت کې د خپل همت مه بایله، بلکې صبر وکړه چې تا نه الله راضي شي. او که ته بې صبري وکړې، د خپل د مصیبت علاج په خپله ونه کړې، الله به دې د دې نه په غټو مصیبتونو کې ګرفتاره کړي. د الله په ویش باندې په خوښ اوسه. ځینې داسې خلک دي چې کله په هغوی باندې مصیبت راشي، نعوذ بالله د هغوی خولې نه دا وځي چې الله یوازې زه لیدلی یم، الله زه فقیر پیدا کړی یم، الله دا ستونزې په ما راوستې دي. نه، دا کفري الفاظ پرېږده، د الله په حکم باندې راضي اوسه، د الله په ویش باندې خوښ اوسه. پکار ده چې هر مسلمان د الله په ویش خوښ شي، د الله په ورکړو نعمتونو باندې شکر وباسي، ځکه په قرآن کریم کې هم ځای پر ځای د شکر حکم شوی دی. تاسې د مخکینیو علماو د اسلافو سیرتونه وګورئ چې هغوی څومره په سخت حالت کې سوکاله ژوند تیرو، سره له دې چې له هغوی سره دنیوي شتمنۍ نه وه، نه هغوی ښکلې ودانۍ او نه خدمتګاران درلودل، خو بیا هم خوشحاله او ځانونه او هغه څه چې الله دوی ته ورکړي و د دوی د دین د خدمت لپاره وقف کړي ول، خپل ځانونه یې هغه څه چې الله دوی ته ورکړي ول هغه یې ټول د دین خدمت لپاره وقف کړي ول. او تاسې به د دوی په مقابل کې داسې خلک هم وینئ چې هر ډول دنیوي نعمت ورسره وي، خو د هغوی لپاره د بدمرغي لامل شول، ځکه د الله په نعمتونو باندې دوی شکر نه دی ایستلی. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. الله وایي نو څه چې زه درکړم هغه واخله او په هغه باندې د الله شکر ادا کړه، ځکه چې هغوی د حق منهج او سم فطرت سره تلل ونه کړل. او دا د دې دلیل دی، یعنی هغه څو چې ډېر نعمتونه دي ورسره، خو بیا هم هغوی په بدمرغي کې ګرفتاره دي، ځکه چې هغوی د حق منهج او سم فطرت سره تلل ونه کړل. او دا د دې دلیل دی چې هر څه په یوه تله نشي تلل کیدلی. وګوره یو سړی دی، هغه به نړیوال سند لري، ښه علم به یې کړی وي، خو د هغه له علم نه به چاته یو ذره خیر هم نه وي رسېدلی او نه به رسیږي. په مقابل کې به یې ځینې داسې خلک وي چې له محدودې پوهې سره به یې د خیر او ګټې چینې روانې کړي وي. نو که نیکمرغي غواړې په هماغه صورت خوښ او راضي اوسه چې الله تا ته درکړې ده. دغه راز په هغه واک او ځواک خوښ او راضي اوسه چې الله تا ته دربښلی دی، د هغه نه اوچت مه غواړه. عطا بن رباح رحمه الله په خپله زمانه کې یو ستر عالم و، خو نوموړی یو آزاد شوی غلام و چې توره چهره یې درلودله، په بدن شل او په سر پک و. په مقابل کې احنف بن قیس د عربو حلیم سړی و، وچ کړس بدن یې درلوده، په ملا باندې نری و، لنډې پونډې او وړه کوپړې یې درلودله. اعمش د خپلې زمانې لوی حدیث پوه و چې دی هم له آزاد شوو غلامانو څخه یو غلام و، بېوزله او فقیر، په سترګو ضعیفه او تل به یې شلېدلې جامې په تن وې، بلکې تر دوی له مخه پیغمبران علیهم الصلاة وسلام ډېر یې د میږو او د اوزو شپانه ول. داود آهنګر و، زکریا علیه السلام نجار و، ادریس علیه السلام خیاط و. دا په داسې حال کې چې د بشریت تر ټولو غوره وګړي هم دوی ول. په هر صورت د الله په مواهبو د الله په وکړو باندې خوښ اوسه. دا چې نه مال لري او نه جمال، دا د الله ویش دی. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. الله وایي چې د دوی د دنیوي ژوندانه تیرولو وسایل خو موږ د دوی په منځ کې ویشلي دي. نو د الله په ورکړه باندې راضي اوسه، تل لپاره په نعمتونو شکر وباسه، خو د مصیبت په حالات کې صبر کوه، ځکه په ژوند کې انسان له هر ډول حالاتو سره مخ کیږي، کله غم وي کله خوشحالي وي. نو که څه ورځې ته غمجن اوسې، یا د چا حق تر پښو لاندې کړه او یا یې تا باندې تیری وکړه، نو ته د دغه ستونزو په بدل کې د جنت نعمتونه را په زړه کړه.
که داسې دې وکړه نو ټولې اندېښنې به دې ختمې شي او له ډېر لوی تاوان نه به خلاص شي. هوښیار او عقلمند انسان هغه څوک دی چې د آخرت لپاره کار کوي، ځکه چې هماغه همیشنی کور دی او تر ټولو ناپوه هغه څوک دی چې په دې فاني نړۍ پسې نښتی وي. او همداسې خلک د مصیبت په مهال ډیر اندېښمن او په خپلو کړو پښیمانه ښکاري، ځکه دوی سپکه او بې ارزښته نړۍ په پام کې نیولې او هغه همیشنی کور یې هیر کړی دی. نو له دې امله د داسې کسانو غوښتنه دا وي چې په دې دنیوي ژوند کې موږ له هیڅ ډول داسې ستونزو سره مخ نه شو چې موږ یې نه خوښوو. که دوی د جهالت او وحشت دغه توره او چټله پرده له سترګو پورته کړي نو حقایق به ورته په ډاګه شي او د همیشهوالي په کور یعنې جنت کې به خپلې ماڼۍ پورې او غلمان په جوته توګه وګوري. آیا موږ په دې اړه کله اوږد فکر کړی چې په جنت کې استوګن خلک نه مرګ لري، نه اندېښنه لري، نه لوړې لري، نه ژورې لري، نه زړښت لري او نه فنا لري؟ هغوی به په داسې کوټو کې استوګنې وي چې ظاهر به له باطن څخه ښکاري او باطن به له ظاهره څخه ښکاري. هلته داسې څه شته چې نه سترګو لیدلي، نه د هغه په اړه غوږونو څه اورېدلي او نه د کوم انسان په خواطرو کې راغلي، په زړه کې راغلي. داسې ونو لاندې به ناست وي چې یو سپور سړی په یو اس باندې د هغو سوري لاندې 100 کاله مزل کوي، خو بیا هم هغه سوری نشي لنډولی. یوه خیمه یې 80 میله اوږدوالی لري، ویالې یې پر اوبو، په شیدو، په شاتو او په شرابو تر تازه او ډکې بهیږي. ماڼۍ یې ښکلې او تختونه یې اوچت دي. لنډه دا چې د ارمانونو او هیلو د پوره کېدو ځای جنت دی او په جنت کې هر څه شته. چې کله تا ته درد رسیږي، کله تا ته مصیبت رسیږي، نو د جنت نعمتونه را په زړه که چې د خپل مصیبت علاج پخپله وکړې، انتقام مه اخله. نو کله چې د یو انسان تګ او مسیر د دغه ستر او نه فنا کیدونکي کور لور ته وي، نو د دې نړۍ غمونه بیا انسان ته بیخي سپک او واړه ښکاره کیږي. نیکې چارې ترسره کړئ چې د الله رب العزت جنت ته ورشئ او د هغه په ګاونډ کې استوګن شئ، لکه چې الله فرمایي سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله رب العزت به جنتیانو ته په جنت کې ووایي چې پر تاسې د سلامتیا وي، څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیسته، د مصیبت په مقابل کې صبر وکړه، د هغه په برکت نن تاسې د دې وړ ګرځېدلي یاست. نو څه ښه دی دغه د آخرت کور الله وایي. نو الله دې موږ ته په مصیبتونو باندې صبر راکړي. الله رب العزت دې د هغه ښه اجرونه موږ او تاسې ته راکړي چې الله رب العزت موږ او تاسو نه په دنیا کې او په آخرت کې راضي شي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په الله سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه. ذکر مچل کفاره گو